هم يودوني شيء تعمل ولا بابا ده يبقى جميلة نبي سو جيرو ديما سودان شمكو لرورا والخيش أجرا دين نقدو أشيل لما وي جودي قريب بس نقدو ما يشدي كفر دورة دفاع دي ما توي كريم دي روكوا أليس راه باقي غورو أنا بيا إذا ما هو ورا شنو كذا سي هو وجرو باتير لانه ها ميشي دا بروكو نو ما ورتبي من كلهم كلمات ويدا سنادي يستار ريسبين ويدا بتوشي أو يرون تبريو يا أيه ده ما شمانه لك خزر يعني كنا بيا براول بيا برا للدود نفس النية بتناخد الدم سلمانيجي أو مرة خليت اللي أو دي خبرتها وسبزو خبنا خذ وزم ولا ومكومة نشوف سحب ما خبشوا جدا رن توريجي أو رأى اسم سوري دليل يا باتي خباكي قالوا توريجي ناخد وين تزاريكم أو رأس النقطة تزاريكم ما بس ليو عشان ما تيجي بس تيجي أما مثلا اشتكوا سيرة يوم تكتري ولا سوق لا تعال سروستري وما نشبري توخري بدبم توخري خذك بس تيجي شذنوني خبره ده سكار ده كنا تبهم لور روالي خذهم دي لور روالي خير زهم لور روالي خباكي قالوا خلي سوبرو تنبوسي من أختانيو شرميكو تبى لور روالي أو ما سبرازي أول ما ترى شيء برشام ده سكان مصر ده يا مسلي كان بس تشدي كنا سبت على يبغى أنت وتقول بديا ده شلون نجار بدأ سكاري زردي كمينة نما دولور براوالي يوستا يوزما وبس ده شيء ما زواج كتير مش هذا بس بزر هذا ده زي يوبي كذي نيجي تبيع كذي ترجمة ها बादशाह खच्चारे खैर अली सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम बादशाह दस्कार दे बुज़गले दी पूरा दे दा बस हवा उबासु दस्कार वो के जो कोर तवलाव शो खखुनारे लूर बरावाली द कस लगा पटे ने दा बलाउ को संग में खखला अंत दाम जरूरी कार दिखा दस चल दे आ जितन दे का नमाज दे गले से पता नहीं लगी आसमान इरादी या तखमीनी दी दा गाना मन में सब खलास है गदरो के बताओ को दा न खराबीगी दाम खराबी की गोरा अंत उस आगा नवी तरीका उगोरा पद्दी बाने की कमदी मिंग द गले द तूफान द वजे आगा दी सपरूना शुरू करी दी नवी तरीका तासो दासे उगोरे की शका द उस गाना मान वो तो सफर खरोमो मैं सत्तर पाने पे खरो नु द दीशिम द गले द तूफान एरो रहे दा स्कार बाबू की दा बदी की वाचे दा वाला लो रावाला और राधा सीधा राधा था और करानी कूर बे खाली कावा सही हो हां वो सच गप जो सही हो सही قال لکه دا د غنمو لو دی د خدای بنده د بیګار ایسته د 50 پرتګه ګنده کړه نو نشي کولای سفاره ته وایا ها نو زه څه وکم اوس ولې زه د په دې ولو وګرځم چې چکرې در کمال ته د خسته ولم بوم به د کور ته راولم یاره داسې چل دی که د کور مسله پکې نه وي تا سره ما قدم ږدلی تا به لیدلی وی پوه شې ته خو ما ته بیخي څه ګډې وډې خبرې دې شروع کړه دي لکه ته ما ته دا وایې چې په دې کور کې یوازې زه اوسېږم که نو ته پکې اوسېږي زه پکې اوسېږم پوه شې خو تا پته نه لګي ما ته دا خبره دې په دې ځای باندې ږدلې ده پوه شې په مخه بس دا یو خبر زما کیتي یار دی راځه بلکې پر یمینه خبره وکړې په ایمان سم ځان ته بیا لوګې کوم خو بس ته مینه یو کو په زوري دا به ریبې راځه مړه شه بله آزاد راځه شه به دا به ریبو لالا کم خو دې روان کړی ما دا کار کو نه دی پکاره ولې نه نو خلاصه ما پسې کنه دا دغه شرح دي نه جسب دیو او په دا پټی کې لو کوي یو او کوټه په کوم دی دا لږ کې دي شي لوم د باندې یو کیو ها څنګه خو خاله بس خو هم راځه ما سره راځه تا خو خوشاله کا الته بلو مو کې پیسې مې سي هم درکې غنم باندې هم درکې او کوټه هم دل درکې او بس اسې مم کول نشته دا بس ګرځم او دا کو نه ته پساره خوشاله را مکه دا خو زما د وسکان دی څومره چې زما نظر لګي هغومره غنم دي دا زما د وسکان دی ورو مې پیش او کار پیش تا خو یو ګنټه خو چې راغلی دا څه کار ورور ما په سوچ وکړ پس باندې په دې غنم په لو باندې ها هغه چې زه سمونه ګورم نظر مې زی او ما د غنم ښکاري هغه چې ته وړه باندې وي نو زه بس تا هیلپ وکم دا زما د وسه بار پکې کوم چې راغلی سي شپږ زره روپۍ میاشتې دي او یو اسکار بولو کو د غنم بولوري وو قریب راته مات دا څه کار ورور ما ته خو پروژیکټ ملو شوی
زه پیشه او هغه پیشه څه پیشه؟ او غنم پیشه او ته پیشه ما ته داسې کشته ډرامه ملو شو چې ډېرو کمو خلکو ته به هغه ملو شي یم سړیانو چې سپاځې پتا ته ملاویږي پتا به ډرامه کې څه کوي یو کار وکړه زه یم چې د ویلن دا پاک تو کړي خپل ایمان چې خبره خو دې بده نه ده بده خو نه ده خو بده ده مو نو څنګه کوم پریم کې چې زه ولاړ وم نور کسان هم ولاړې او؟ که کو چېرې هغه ایډیټر پې لایټ زیاتوي او؟ نه خو پیریان دی بشي او؟ ته به ښکارې او که نه پیدا کوي نه هغوی به ښکاري هغوی به چې ویلن څه شو نو خبره ته کوم دا پلان چې په فلمونو کې کار کوي که نه ها؟ دا تک توس کارو او داسې خوی ښکاري داسې کوي اصل کې هغوی سکین چې دی که نه هغه موړ دی ستاره سکین ډېر سپور دی که دوی په منونو میک اپ وروړي تا لی ورکړي که نه خو د شته بیا به همدغه سوځېدلې ښکاري خبره د ښایست پسې نه ده خبره د خولې پسې ده اواز ته ګوره او بیا شکل ته ګوره برید ته ګوره ته دا خبرې پرېږده اواز خو دې ادامې. ماشاءالله اواز خو دې وروره ډېر خوږ دی داسې دی لکه شپږ سوه ماشي مچان چې راغونډ کړي او بوتل کې بند کړي مو 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 دغه شی دی خو زه دا خبرې پرېږدم زه نه کوم زما خبره وره رانی مکذي پېژنده زما همدول په انډیا کې مطابق چې موږ یو فلم کې نه دم دا څه زموږ نه خو مې خو مې فکیو سړی خو نو داسې کار به وکړي دا به وارې که نه مازغه رانه مه کړه ته پیشه او لو دې پیشه خدای ته وګوره ما ته یوازې مو فلم په ولې وژني نو بیا بل کار وکړه عربي جنان سنداره سره دی هم هم راولې هغه دغه د یادو میخکې د یادو دواړه به ورته خوري وخورې او لګیا به یاره په ایمان کړه چې ته شرمېدې نو ډېره غټه خبره به وه نه نو زه به اوس هغه راولم او ما سره به یو کوي یو کار وایي نه کوم زه هم دا برید پته نه وخورم او کمیس پرته واچوم دوپټه په سر کې چراغ دې داسې داسې ګولا ګول به ته او لوبه هم کوو الله دې مې راوسو به کې ته ما جوړه هغه جوړه بایخې ته پیشه او کار کو کې وکړه او کو نه کې مه کوه زه درنه لاړم ښه نه نه یو ټکه خو دې کړو کنه دې شتري تیم دلنه لکه دا خو دا سرور دی سبا سلیدار بلی خیر واجب ګورو خدا په ایمان چې چې کم کس پاسي خپله کله د مازدیګر اوچتوي مړه داسې دي یاره پیمن مړه دا ټایم په هندوان هم کار نه کوي دوی مې خو سمه ناروا راغستې ده لالا زما دا خېټه نو هم خرابه شوله داسې شی دی که نه خېټه مه خرابوه ستا علاج ما سره شته دی په دې دله دواړه خپې تره مواد لري چې یو لیک درنه بار را پرېنولي کار کوه مړه نه ده خرابه مړه که کور هم په کار وي نو تېشه خدای دې داسې نیک هندوان علم نه ورکړي ای که راغلی جلالدین حاجي صاحب رالم کور وانکې او دا مې دلې راوستو ګلابدین ها د ده نه کری کور په کار دی بس لوب هم د سره کوي او خوب ولې په کری باندې ورکړي تو ګوره کری فوجي کټینګ یې کړی دی لکه نور لکه راوړه ښه سر باندې ها نور راوړه لکه د کار افلاطون دی راشه لکه د سلیم انټرویو والا چې کېږي یو منډه وفرق کې پرو بس نه به ته چلو زه به اوس چک کم دا دې چې کو پیسه امر خامہ تو ورغله تشا چې پورا یو جیره پوری به کنه زه به تا چک کم مالې نه راوځي کنه ها ودی لیدل په زما کور په کار دی نور څه نه چې کور دې په کار دې پټی نه وځي یو جرب نه دی لږ جرب نور ریبم خامار دی خامار ته تو ګوره کنه ماشاءالله ها ته به کارو کې تاسو کور وکړ کنه او دی عوام ته د دې وجرو دا غونډه ګډه بچی کې ډیره ماشاء الله ته د دې سره نه لاندې ده اګه څنګه ستا خېټه څنګه ده ما خېټه واقع شانته ده زين ته ما زبا دې لګلې وې لکه د انتظار دی د کوټې نه هوا ده لکه یو شان روانه ده مخکې کتا خیر کړو کنه و چې تاسو بخوا کو کنه او ګونم دې په پیترا سیټ کړو چې پټی ته راتلی کنه نو پای کې موږ شوړا ورکړه او په ودرېږي دا څه ته خبرونه شي
یره چې بیګا مې ورسره د خدای بالا دا فارمولې استعمال کړي دي خو په یو شوړم نه رامنې کېږي. ها به داسې کار وکړه که نه خیر دی یو کیل پکې ته داسې وباسه خو کار مه ودراوې ځه شابه رخصت ته نو خبرې د ده په ځای به زه کار وکړم هسې نه چې دلته کې راته وبېږي څه وکړم زه ځمه چېرته دی ګېډې کوه کم کټ ګېډې نه کې کور خالي دی په ګېډې به خلاصې د پلوټې خولې دا کور به راته ډېر ګران کېږي خدای الله دې پکې خیر واچوي خبرې مه کوئ ګېډې تېزې کړ ته مازدیګر کډه راوړې شابه ته ټوله تېز شه هله نو ورونو د دې پټي نه به یو بکس وځو ښه انشاءالله زه کار کوم چې کور ته واپس څنګه مې اوبه وڅښم تاسو کار کوئ ښه اوس که مسلماني ده د ټولوال انجن مونږ لګولی دی شابه سره پوه حال کوه حاجي صاحب ته وګوره مونږ له موږ حقه نه ګورې اوس کار دی په تاسو باندې کمې اوبه نه رالېږم دغه خوند دی هغې ته خو دې څکئ دا د څه بې مور او بې پلاره راوستی دی بې مور او بې پلاره نه دی خو سړی کمزوره دی عجز دی د هر ځګي باندې دی والا بیته دا چپړه دی خدایه داسې مې پونډوانو له ور نه کړي خو بس په ضرورت کې به خر ته ماما ویل ما ته وګوره دلیل چې تا مونږ په دې داسې کور ته ما ته سیخ غونډه ښکاري هغه نه بالکل پکې رحم نه کوي پرېښودې دې تباه او برباد کړي یاره زمونږ سره وخت وشو وخت هم ورسره وشو خو خفه په دغې مذوب یم دا چاټۍ چې اوس خپله ده که نه مسلمانو خو خفه کېږي خو په ما خفه نه شي خبره مه کوئ وشو د خدای مؤمنه کار کوي نو په کار به خلاصي دی که نه لکه د لټ غوی کوي ستا د لاسه ظالمه په کوکاري کې مې دونه ورته تاله والې دونه ستا د دې بېشرمۍ د لاسه که چېرته کار دي د سړیتوب کولی اوس په ما د پردۍ غلامي ولیکلو شبه لاندې وځه غریب سړی به په ټول نامه عمر خدای ټنډه راواچوه غریب سړی به ټول عمر پردې غلامي حقه نه یو بس خدای پاک دې خپل وس مطابق کړي ویم وروره چې ستا مې ویلي وو که نه نیم مې دا وزن وایي دا خو له موږ دا خو له ما نیم پټې مې روانې او دا خو پوره اووه جربه دی وایي دا زما ده ځانه شنو لګې شنو دې چل وکړه چې د هغه څوکې ته لاړ شه او چې زموږ کومه راځمه که نه نیمه ګنټه چې دې ته واپس را رسېدلی یاره چې راغلې شبه زه پښتو باندې لا پرېوځم او د ریلو مې وساته دا خو ډېر لوی مزد دی وایم داسې کار دی دا هغه لب نه دی دا اوس ریل لب دی چې په ریل لب کې ته کامیاب شو که نه دا نور لبونه به تا سم ښکار وکړي چې ما ته وګوره زه روپۍ به زیاتې درکړم او خیر دې مرزو راوله خدای شته نه شم رېبلی داسې کار به وکړي لاړ به شي د مرزو بازار لوډر به را روان کړي او کډه به دې بار څنګه نه جی بس بل کور نشته جی نو خیر دې لږه ګزاره وکړه که سر اوچته نو د سر نه د کوټې چت اوچتوم بیخي کېوه که نه شړم دی ته شو هغه بله په لاله سره یاره جی خو چې پټي ته وکړه په خدای باور کوي جي داسې منډې ووالې ما ته وایي ته پېښه وروره دا یو بس په کور کې تا پرېږدم د کور خوا ته مې هغه سړی ولید که نه نو په موټو موټو به چې دغه په لاله وباسم یاره چې راډیو صاحب خیر دی اش دې کړی دی عمره دې کړې ده لږه ګزاره سره وکړه خیر دې ځم چې مخامي شي وګرځم بس کار دی کښېنه کښېنه که نه اوس ځم او د کور سامان دله په روړ غوړ راوګمرې دی شه شابه کله دې وباسم دې درګاه کوم دی هایده ښه سلمان دی بیا مګي بېګانه شپه یې کله بار ما نه دي نه سلمان چې دا ملتر په بله واړه وکړه مې پرېږدي تبا اخذ يا ولا بيا كروزه ولا ودي لاولا نتكتك يا اخويا خدي بقى سيدي ولا لا وسوقي يتلاقى نكومي لا بس قال انت باخذ لا وقل لك عسانه ولا ما نجي يا ما تقول لا دخلوا كان لا زمان ولا كان بس باك ما زغره فوق دي باك نو خذ بالك يا ليجي
شابه شه کله شلم دی سپک سړی په ایمان چې دونه سپک حاجي صاحب ما په ایمان په دې پاکستان کې دی دونه سپک اوس په ښځه راغلم ګېډه په تړي کله اوچته حاجي په ایمان یې بابا یې خدای شپه کې دا ملچې په بله واره تاسو ته پوهېږئ ټولې کمزورې خو د نیمه چې دا کور را لراکي یا الله دا به څومره ښه وي چې راغلی نجي صاحب دی خو ډېر شوم او ډېر سپېره سړی دی زړی یم پاتې دي اوس په پکې ولې دا دوه چرګان ورکړم یا الله څوک خدایه پاک خپل کور هم نشته هلو زکی احمده د چل وکړئ چې څومره غنمان دي خومانو کې وارته وئ او بیا داسې کار وکړئ چې کوم زمونږ بوس دي نو یو څه د شپږ کټو بوساړې ته و یو څه د څلورو او چې کوم دغه لل مې پټی د هغې هغه بوس ته خرڅ کړئ هغه لږ داسې څښا شوي وو نو ګوره زمونږ بیا غوی نه خوري دغه کار وکړئ ځه صحیح ده السلام علیکم حاجي صاحب سلام علیکم نو علیکم السلام دا غلمان چرګان دي وله ځه وځه مزدري خراب دی چې دا په 1500 روپۍ یو چرګې تاله مې روړم چې ځان پوخ کې الله باندې ته ګوره ها اوس کار به وکړې زه خو په ارامي چرګان خورم نه دا مرض دی داسې کار به وکړې زما وروره چې ماله به نغدې چا د خپلې 2000 روپۍ راکړي که نه ګوره یو خبره ته کوم داسې به دې وشرمم څنګه چې قارون شرمېدلی و جي صاحب د خدای د رسول خاطر وکړه دا یو په 2000 روپۍ او 1500 روپۍ باندې دا مې تاله روړه خیر دا په هغې کې حساب وکړه داسې چل بیا وکړه چې لاړ شم ماله کورنۍ 2 چرګې راوله نو د پردیپ ډېران نه به را پټوم نه خپلې خو نشته وروره که پټریا وکړه چې کم دی اخلي دا زما نه دي خوښ خدای څه په مصیبت هم نو د غلا هغه به خورئ تر هغه څنګه دلته دا کور را لره کم کور دغه کې خالي پروت دی یو کنه کوټه سره شاته یو پروت تا زما کور پرې ښوده ولې دا راته ولي ویوه نو ځکه مې پرېښوده حاجي صاحب چې پیسې را سره نه وي او تا زه شرمولی تاسو ما په اولنۍ ورځ دا خبره کړې چې د چراغ دین صاحب کور نشي نو کرۍ به په وخت راوړي تا کرۍ په وخت راوړه تا بیل جمع کوو تا د اوبو بیل جمع کوو تا څه شی کول تا که صرف غول کول نه یې را سره د کوم ځای نه مې جمع کړی دس کار به وکړې زه به دله کور د خیر دی بېرته درکړم څه مسله نشته دی ښځه به دې راولېږي هغه مونږ کار کوي ته به لاړ شې ترېشله او هغه زوی به دې راولېږي چې مونږ سودا راوړي او کرۍ به په 28 تاریخ راکړي نو ماله به پخلی څوک کوي چې زه ښځه تا کره راولېږم نو ماله بیا څوک نو ستا نشته زما شته خو ماله نه پخوي زه خو هم ځان نه نشم پخولی حاجي صاحب خیر ګزاره کوو که نه بس داسې چال وکړه چې مونږ که کومه پخوئ خیر ده په کاسه کې به تاسو درکوو هغه هم تاسو حاجي صاحب زه به پرې سوچ وکړم نو ته پرې سوچ وکړه ګوره کور نشته دی که ته په دې تمه کوې زه به کور پیدا کړم که نه دا سر چې کوم څنګه ګنجی شوی دغسې به یې چې کوم دی هر ځای ګنجی شي خو کور به پیدا نه کړي زه بس اوس خدای کړی ناکام دی نو بس زه به پرې سوچ وکړم حاجي صاحب او دا چرګان مې ځنه ګورې په 100 روپۍ حساب کړو 2 به نور راولي چرګان خو ګران دي ماشینه خو درانه دي انشاءالله چې 2 نور راولي که نه ډارک یې په نور چرګانو والا خرڅ کوم زر پکې داسې وه خو تا